د رحمان الله ګربز په نوم یو نوی خیریه بنسټ پرانیستل شو او په فعالیت یې پیل وکړ. د دغه بنسټ مسؤلین وویل د ځوانانو او ماشومانو د زده کړو او بېوزلو هېوادوالو د لاسنیوي په برخه کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي او د اړمنو هېوادوالو د ستونزو د حل لپاره به داسې همکاري وکړي چې هغوی پخپله په ځان بسیا شي او د خپلو کورنیو لپاره کاروبار ته مخه کړي، چې په دې برخه کې به یې د رحمان الله ګربز خیریه بنسټ ملاتړ کوي. ژوند یوازې دا نه دی چې ځان ته وکړو، ژوند دا هم دی چې د بل چا دپاره یو داسې څه وکړو چې تا د خپل ضمیر ووایي چې کور ودان مور او پلار درته ښه روزنه درکړې دا د یو چا ژوند دې جوړ کړو. نو زموږ تاسو دپاره د ټولو نه زیات مهم دا ژوند تېرېږي، دا ژوند ډېر کم پاتې دی. موږ تاسو ډېر کسان ګورو چې دغه ژوند زموږ تاسو په سترګو لیدلو حال دی چې زما د فیلډ ملګري په ګراونډ کې راته شهیدان شول، دا مې ولیدل، د هغې نه مې یوه زده کړه راته پاتې شوه. زموږ ډېر ملي اتل یعنې داسې یو څوک چې زموږ ګراونډ کې به راکته شو، دا ګراونډ مې به ښایسته ښکارېدو، شکور زدران یادوم، په مرګ باندې پروت ده. هغلته اوس هم زموږ تاسو دعاګانو ته ضرورت لري. دغه شان دا ژوند تېرېږي، لیکن ژوند داسې تېر کړئ چې سبا په خپل ژوند باندې ستا په ژوند باندې ستا فامیل ټول افغانستان ټول خلک افتخار وکړي. د تعلیمي او تحصیلي سیستمونو ملاتړ او خدمات وړاندې کول، په بیړنیو حالاتو کې د هېوادوالو ملاتړ، د بشري او ټولنیزو مرستې لکه بیړني شلګرونو جوړول، بیړني توکو توزیع کول، د کونډو، یتیمانو او اړمنو کسانو لاسنیوی، د ورزش یا سپورټ برخې پراختیا او پرمختیا، د روغتیایي خدماتو ملاتړ او پیاوړتیا. زموږ لیدلوری دا دی چې داسې ټولنه جوړه کړو چې هر انسان پکې د عزت ژوند ولري، هر ماشوم تعلیم ته لاسرسی ولري او هر ځوان د خپل راتلونکي د جوړولو فرصت ومومي. زموږ ماموریت د انسانانو خدمت دی، نه یوازې په خبرو بلکې په عمل، نه موقتي بلکې د دوامداره لاسنیونه. موږ غواړو فرصتونه رامنځته کړو، نه یوازې تکیه هیله پیدا کړو، نه یوازې لنډمهاله مرسته او بدلون راولو، نه یوازې تسکین. د رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د انسانیت، شفافیت، عدالت، مهربانۍ او مسؤلیت پر ارزښتونو ولاړ دی. د دغه خیریه بنسټ د پرانیستلو مراسم د کابل په انټرکانټیننټل هوټل کې جوړ شوي وو چې یو شمېر حکومتي مسؤلینو، د هېواد یو شمېر علمي شخصیتونو او ځوانانو پکې ګډون کړی و چې په هېواد کې د شته امن د لا پیاوړتیا هیله یې وکړه او ځوانانو ته یې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو غوښتنه یې وکړه. د خیریه بنسټ جوړول یو ډېر ستر کار دی. دا د زړه پراخوالي، فکر لوړوالي او د مسؤلیت احساس غواړي. زه باور لرم چې دا بنسټ نه یوازې د سپورټ په برخه کې بلکې د روغتیا، تعلیم او ټولنیز پرمختیا په برخه کې هم مهم بدلونونه رامنځته کولی شي. د یو ډاکټر په توګه زه دا ژمنه کوم چې موږ به د دې ټول نوښتونو ملاتړ کوو او هڅه به کوو چې د ځوانانو لپاره د سالم ژوند زمینه برابره کړو. نړۍ ډېر پرمختګ کړی، تحصیل ډېر مخته تللی، نن دنیا په هوش مصنوعي باندې روانه ده، نن دنیا په چټ جی پي ټي باندې روانه ده، نن جګړې په تکمو په وهلو سره ترسره کېږي. لا تر اوسه پورې هم افغانستان ډېر کار ته اړتیا لري، باید د تحصیل په ډګر کې ډېر کار ترسره شي. دلته مشران ناست دي، زه په ابراهیمي صاحب او په ګربز صاحب په دواړو باندې غږ کوم، د نامرده جابر او همسایه لخوا څخه زموږ په ملکي کسانو باندې برید ترسره شو، د یو کورنۍ 19 کسان پکې شهیدان شول. تاسې د هغې کورنۍ څخه پاته هغه ماشوم د وینې چې دلته ناست دی، له دواړو څخه مې غوښتنه دا ده د دې ماشوم تر شا ودرېږئ، دی د افغانستان راتلونکی ده، د ده د تحصیل لپاره کار وکړئ. بنسټ یې دې ته جوړ کړو په ټولو افغانانو نه، که هغه بهر کې دي که دولته دي، زه به لاد یم، داسې هېواد به نه وي چې زه پېژندګلي نه کې لرم. هر هېواد کې، په دوبۍ کې، په قطر کې، په سعودي کې، په کویټ کې، په اروپایي هېوادونو کې، امریکا کې ځوانانو خلکو یې مو غږ وورئ محترمو، په بهر میشتو خلکو، هر یو په هر ولایت کې هېواد کې افغانانو ټولنې دي. په توسې نه غږ کم چې هغه توسې سرسیه زکوت، توسې میاندې پلرونه ورونه خویندې چې دولته وفات کېږي، توسې داسې ځای نه وینئ چې په هغه نه اعتبار وکړئ، توسې هغه صدقې هغه په خپلو مړو والدینو سې خیرات صدقې ورسېږي. دای بنسټ ته زه ذمه ورادې ته وایم چې والله که دا کې خیانت وشي، دا به په ټولې ایماندارۍ صداقت سره توسې سره هلې ځلې کړي.
مسؤلینو وویل د سپورت او ورزشکارانو د ملاتړ لپاره به هم د رحمان الله ګربز خیریه بنسټ ځانګړي پروګرامونه عملي کړي. ویناوالو د رحمان الله ګربز د ډول رغنده فعالیتونو او د هیوادوالو لپاره د نوموړي د خدماتونو ستاینه وکړه او د ټولنې د ناخوالو له منځه وړلو کې د ډول فعالیتونه ګټور یاد کړل. دا بنسټ به یوازې یو نوم نه وي بلکې د هغو خلکو لپاره به یو پناه ځای وي چې مرستې ته اړتیا لري. د هغو ماشومانو لپاره به یو فرصت وي چې راتلونکی افغانستان جوړوي او د هغو کورنیو لپاره به یو ملاتړ وي چې له ستونزو سره مخ وي، له مشکلاتو سره مخ وي. موږ ټول باید په ګډه هڅه وکړو چې دا ډول نوښتونه پیاوړي کړو ځکه قوي ټولنه هغه ده چې یو بل ته لاس ورکړي. زه ښاغلي ګربز صاحب ته دا وعده ورکوم چې څه امکانات چې لرو که مادي وي که معنوي انشاءالله تر څنګ به دې ولاړ یو او د دغه خیریه بنسټ د پیاوړتیا لپاره به خپلې هلې ځلې کوو. د مراسمو ویناوالو وویل دغه خیریه بنسټ د ټولنې د بېلابېلو بېوزلو قشرونو لپاره د مرستو او همکاریو غوره پروګرامونه لري او که د خپلو موخو سره سم فعالیتونه ترسره کړي نو د بېوزلو هیوادوالو د ستونزو د حل کولو لپاره به یوه باوري سرچینه وي.